دریم نمبر باندې د ابوجهل مشوره راورسېده. ابوجهل د ځان دپاره دا مشوره پیش کړه مجلس ته چې ګوره موږ په مکه مکرمه کې چې کوم قبایل اوسیږو غالبا د 1500 قبیلې دي او دی د یوې قبیلې سره تعلق لري چې بنو هاشم دی او بنو هاشم هم ټول پر ده باندې نه دي راجمع، لږ په راجمع دي. زموږ دپاره بهترین علاج د دې دا دی چې د هرې قبیلې څه یو نوجوان واخو هغه په توره باندې مسلح او چې ټوله نوجوانان مې د قبیلو دا سره یو ځای کړو بره به د شپې په وخت کې ټول د پر کور باندې راوګرځو، محاصره به یې کړو او چې محاصره مې کوي د محاصرې څه وروسته به کور ته ورننوځو او ټولو به تورې په لاس کې او ټولو به په تورو باندې قتل کړو. سهار چې د قوم هر څومره په ده باندې خوا بدوي نو هغې ته د دې 19 قبیلو مقابله ډیره ګرانه ده. هغې به خپل قتل د چا څه واخلي، هغې به خپل قصاص و دیت د چا څه واخلي، هغې به د چا سره معرکې ته تیار سي، هغې به د چا سره مقابله وکړي. د بنو هاشم د دې دومره قبیلو مقابله په وس کې نه ده. آخر به مجبوره سي زموږ سره به پر دې باندې دیت باندې فیصله وسي او دیت په دې وخت کې د دې سړي 100 اوښان دي، دا 100 اوښان به پر دې قبیلو باندې ور تقسیم کو او چې پر هره قبیله څومره ورتلل هغې به دته پیش کو. په دې شکل به موږ د دې غم او د دې ترتیبه څخه خلاص. چې کله ابوجهل دا مشوره پیش کله نو شیطان پر هغه مشوره باندې ډېر آفرین ووایه او شیطان ورته ویل چې دا ډیره بهترینه مشوره ده او په دغه شکل باندې د دې علاج کیدی سي، د دې بغیر بل شکل باندې علاج نشي. چې کله پر دې مشوره باندې آفرین وسلو نو د دې دپاره څه زمانه بعد شپه متعینه سوله چې پلانکې ورځ وي. د ورځې به موږ په رابطه کې کیږو او د ورځې به د هرې قبیلې څه یو نوجوان رااخو، هغه به مسلحي او د شپې په نیمایي کې به د پر کور باندې هجوم او غلبه وروړو او په کور کې به دی قتل کوو. بس زموږ دپاره دغه لاره چاره ده. چې کله پر دې باندې مشوره وسوله نو پر دې مشوره باندې خبره ختمه سوه، مشوره سره ولاړه سوه. حضرت جبرائیل علیه السلام د عرش دستي راغلی پیغمبر علیه السلام دی د دې د ټولې مشورې تفصیلات یې ورته بیان کړو چې ستا متعلق دغه مشوره وسوله او دې مشوره کې پلانو او د دې دپاره د ورځې انتخاب وسو او د دې دپاره د شپې انتخاب وسو چې په دې شپه کې به دوی ټوله په جمعواري باندې ستا پر کور باندې غلبه او هجوم راوړي او د هغې څه وروسته به تا په خپل کور کې قتل کوي. پیغمبر علیه السلام بس دا ویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل، زما رب زما دپاره کافي ذات دی او زما کارساز زما رب دی. پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام سره مشوره کوي چې زما دپاره څه کول پکار. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته نور ستا دپاره د الله د طرفه فیصله دا ده چې دا کله یو وطن به پرېږدي د دې څه به هجرت کوي، هغه وطن ته به ځې چې هلته تا ته زندګي اسانه وي. ورته زه به تنې تنها هجرت کوم که به بل څوک را سره وي. ورته ستا عاشق صادق حضرت ابوبکر هغې به هم ستا سره هجرت کوي او تا او ابوبکر به دواړه هجرت ته ځئ او دا وطن و کلی به دې خلکو ته پرېږدئ. پیغمبر علیه السلام راغلی د ابوبکر کور ته، دستي ابوبکر ته د حضرت جبرائیل ټول حالات بیان کولو چې مشوره خو داسې سوې ده. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ډېر خوشحاله سو په دې خاطر چې زما هجرت به د پیغمبر علیه السلام سره کیږي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ډیره زمانه مخکې 100 میاشتې مخکې د هجرت ته تیار ناست. هغې د دې هجرت دپاره 2 اوښان رانیولي وو، هغې د دې هجرت دپاره ټول اسباب برابر کړي وو، هغې د هجرت ته انتظار و، صرف د پیغمبر علیه السلام غږ ته انتظار. هغې ته څه معلوماتو غالبا تاریخ الخمیس کې لیکلي دي چې هغې ته الله تعالی په خوب کې معلومات ورکړی و. حضرت ابوبکر رضی الله عنه خوب ویني، سپوږمۍ د اسمانه سره شوسوله، په خوب کې مکه مکرمه باندې سره وغوړېدله او مکه مکرمه ټوله روښانه سوه. د هغې څه وروسته سپوږمۍ برته اسمان ته پورته سوله. دویم ځل د اسمانه څه بیا مکې ته راله، د مکې څه یو ځل ولاړه مدینې له، د مدینې څه بیا راله مکې له، بیا د مکې څه ولاړه مدینې له. په مدینه کې څه زمانه وله، اخر د مدینې مځکه سره وچاودله، سپوږمۍ په ننوتله. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه هغه خوب تعبیر په خپله دا کړی چې دا سپوږمۍ پیغمبر علیه السلام ده
الله تعالی د هغې بعثت وکړي، مکه مکرمه روښانه سوه، د مکې څخه بیا معراج ته بوتی، د معراج سفر یې وکړي، د معراج څخه وروسته هجرت کوي، مدینې ته به ځي، د مدینې څخه به بیا راځي، بیا به مکې له ځي، الله تعالی به مکه ور فتح کوي. او دا یې د وختي صدا تمنا وه چې که چیرې پیغمبر علیه السلام هجرت کوی زه به د هغې په هجرت کې ملګری کېږم. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته د پیغمبر علیه السلام د هجرت معلومات د ډېره وخته سوه. او حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې کله دا واورېدل نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ابوبکره د هغه وخت انتظار کوه چې کومه ورځ را رسېږي.